سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک په بلوچستان کې د 14 پاکستاني پوځیانو وژلو ادعا د بلوچ ازادي غوښتونکو پوځ ویلي ځواکونه کویټې ښار کې 2 پوستې نیولې او ادعا یې کړې چې 14 پاکستاني سرتیري وژل دي. کشمیر کې 10 سولیز لارونوالو وژل کېدل. پر بشري حقوقو څار بنسټ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د لارونوالو پر ویشتل کېدو اندېښنه ښودلې. मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है. زه غواړم د کشمیر خلکو ته همغه حقونه ورکړل شي چې د پاکستان هر وګړی ترې برخمن دی. له دغو حقونو څخه یو مهم حق د ملکیت حق دی. د ملکیت حق دا معنا لري چې د کشمیر پر اوبو، برېښنا، ځمکو، ځنګلونو او نورو طبیعي زیرمو لومړنی حق د کشمیر د خلکو وي. ټرمپ پر ایراني انرژۍ او زیربناو د بریدونو ارزونه کوي. خو تهران وایي د ایران پر زیربناو د امریکا هر ډول برید به لیونتوب وي او تهران به پراخ پوځي غبرګون وښیي. منوط به پیروزی در این جنگی که پیروز شدیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم. دا هم پوره خبرونه. د بلوچ ازادي غوښتونکو پوځ ویلي ځواکونه یې د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه ښار کې د پاکستان د پوځ 2 پوستې نیولې دي. یا د ډلې ادعا کړې چې په دې نښتو کې 14 پاکستاني سرتیري وژلي دي. سرچینې زیاته کړې چې له نیول شوو پوستو یې ټولې وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د بلوچ بېلتون پالو بریدونه زیات شوي او د دوی د ادعا له مخې په بلوچستان کې تر خپل نفوذ لاندې سیمې هم پراخې شوي. بلوچ د ازادۍ پوځ همداراز ادعا کړې چې د نیول شوو پوستو ټولې وسلې، پوځي تجهیزات او مهمات هم له ځان سره وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ علماو او قومي مشرانو په یو ولسي غونډه کې د اسلامي امارت له مشرتابه د ملاتړ څرګندونه وکړه او ویل چې د مشرتابه د فرمانونو اطاعت خپل دینی مسؤلیت ګڼي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ملان نور الله نوري غونډې ته په وینا کې وویل اوس د جګړو پړاو پای ته رسېدلی او د هېواد د آبادۍ او پرمختګ وخت دی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د هېواد په رغونه کې فعاله ونډه واخلي. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ علماو او قومي مخورو په دغه ولسوالۍ کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري یوې جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل د اسلامي امارت مشران د دوی په زړونو کې ځانګړی ځای لري او د مشرتابه د ټولو فرامینو او ارشاداتو اطاعت خپله دیني وجیبه ګڼي. کله چې د اسلامي امارت بیرغ په کابل کې پورته کیږي، کله چې د اسلامي امارت تر قیادت لاندې افغانستان فتح کیږي، د افغانستان هغه ټول اختلافونه، هغه خانه جنګۍ ټولې په یو اعلان پای ته ورسېدې. نن اسلامي امارت قیادت فتح کړې، د افغانستان پر خاوره خپل تسلط راوستلی. په افغانستان کې که زموږ دوست و که مو دښمن و عام اعلان شو. قوم، تنظیم، سمت، نژاد، منطقه هیڅ شي ته به څوک کار نه کوي. یوازې دپاره د اعلا د کلمت الله به څوک کار کوي. په 20 کلنه دوره کې که مو څونه زحمتونه ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، لله الحمد نن مو هغه ارزوګانې تر سره سوې. دغه شی نعمت وبولو او مضبوط یې ونیسو، محکم یې ونیسو. دوی د اسلامي امارت په صف کې اطاعت او همغږي بې سرې وبلله او زیاته کړه چې له 15 لسیزو وروسته پر افغانانو یو داسې با امنه نظام حاکم شوی چې په نړۍ کې سیال نشته. د هغوی په باور که دا یووالی او همغږي وساتل شي، هیواد به په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې لا ستر پرمختګونه وکړي. قومي مشرانو له حکومت څخه د سړکونو، کلینیکونو، ښوونځیو او مخابراتي شبکو د پراختیا او جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
د افغانستان د ولس او د افغانستان د ولسونو حق پر دې نظام باندې داسې فریضه ده لکه څنګه چې پرون جهاد فریضه و، لکه پرون چې جهاد ادا کوو، لکه پرون چې جهاد پر مخ بوئ. دا هغه مجاهد ملت او ولس ته چې تر پرونه پورې زما جنازه پروژه وه، ما ته یې اوبه راکولې، زما زخمي تداوي کوو، په هر کلي کې شهید لرم، په هر کلي کې مجاهدینو قتال لرم. نن بې خدمت ته ځان دپاره څنګه فریضه و وجیبه نه بولم؟ دا د نظام فریضه و وجیبه ده، خو په اساس کې چې جهاد بریا پیدا کړه هغه غټ اساسات ته مخه په لاس باندې رالو چې هغه ازادي ده، هغه اسلامي نظام ده، هغه امنیت ده، هغه وحدت ده، هغه اقتصاد ده، هغه سیاست ده. په دې ټولو چارو کې لله الحمد اسلامي امارت نن کامیاب ده. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل جهاد یو الهي مکلفیت او د نننۍ امنیت، ثبات او آرام ژوند بنسټ د همدې قربانیو په برکت ایښودل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې اوس د جګړو وخت پای ته رسېدلی او د هیواد د آبادۍ او پرمختګ پړاو پیل شوی، نو د هر افغان مسؤلیت دی چې د هیواد په رغونه کې خپله ونډه واخلي. دومره غټې پروژې چې د داود خان په وخت کې په نظر کې نیول سوي وي یا په بل عبارت باندې بررسي سوي وي، په دې 50 کلنه دوره کې څوک نه پروت وانېدی. د جنګونو اختلافونو له وجې څخه چا لاس نه سوی ورغځولی، یا د شرق له بیرې یا د غرب له بیرې، یا د بل د غلامۍ له وجې چې دی به د بل چا غلام و تصرف یې نه سوی کولی. اما نن چې اسلامي امارت بریا راله او فتح یې وکړه، هغه غټې پروژې چې دغه پروژې پر خپلو پښو ودرېږي، لکه پشتو کانال ده، کاسازار یو برق تولیدوي، ټاپي پروژه ده چې هغه به ګیس راولي، ریل پټلۍ ده چې دغه څلور سره هغه پروژې دي. په نن سبا کې به له دې څلورو سره پروژو د افغانستان خلک استفاده کوي. 15 ورځې به صبر وکړو، 50 کاله دې په جنګو کې صبر کړی، 20 کاله دې د امریکایانو تر اور لاندې زغملي دي، خامخا به له تا 15 ورځې نورې غواړي. په یوه ورځ باندې ټول مشکلات د نبي علیه السلام اله العالمین نه دي حل کړي. ګورئ موږ به په مشکلاتو تر ډېره حده پورې صبر کوو ان شاء الله العزیز. زه دا باور لرم چې که سبا و بل سبا و د افغانستان ولسوالي به بې پاخه سړکه پاته نه شي، دا مې باور ده. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هغه پراختیایي پروژې چې کلونه یې چارې درېدلې وې اوس د بشپړېدو وروستیو پړاوونو ته رسېدلي دي. نوموړي د یووالي په اړه وویل نن په افغانستان کې د ورورولۍ او اتفاق داسې فضا رامنځته شوې، هغه کسان کومو چې پرون زموږ مخالفت کوه نن مو هرکلی کوي او د هیواد د رغونې او پرمختګ لپاره له نظام سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودھری د دې هیواد د حکومتوالۍ پر څرنګوالي د بحثونو پر دوام ویلي چې د ستونزو د حل لپاره ښه مدیریت او اغیزناک اداري نظام ته اړتیا ده. نوموړي ټینګار کړی چې د اصلاحاتو او حکومتوالۍ په اړه پریکړې باید د خلکو او د هغوی د استازو له نظرونو سره سم وشي. هغه ویلي د پاکستان سیاسي او اداري ستونزې باید د اسلامي قانون او ډیموکراتیک بهیر له لارې حل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر پرون د دې هیواد پر اوسني حکومتي جوړښت توندې نیوکې وکړې او ویل چې پر پاکستان واکمن نظام نور شړېدلی او اړتیا ده چې د ټولو ګوندونو د اجماع له لارې اصلاحات پکې راوستل شي. محسن نقوي یوې ناسې ته خبرو کې ویلي دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منئ یا نه منئ نور شړېدلی دی. जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने. دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو که یې منئ یا یې نه منئ نور شړېدلی دی. له ټولو سیاسي ګوندونو غواړم اختلافونه پرېږدي او د نظام د اصلاح لپاره سره یو شي. د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم وخیم حالت کې دی او خبرداری ورکوم چې اوسنی مالی نظام نور د دوام وړ نه دی. एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो پر بشري حقوقو څار بنسټ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د لرونوالو پر ویشتل کېدو اندېښنه ښودلې او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې د لرونوالو
له ځپلو لاس واخلي. د دې بنسټ په راپور کې ویل شوي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې 10 سوله ییز لاروونوال په ډزو وژل شوي. د دې بنسټ په راپور کې راغلي چې پاکستاني حکومت د اعتراضونو پر وړاندې زور زیاتی پای ته ورسوي. د ګرځنده مخابراتي سیستم چې بند شوی خدمتونه دی ورته بیرته فعال او د زور د هر ډول ناقانونه کارونې په تړاو شفافه او قانوني حساب ورکونه یقیني کړي. بلخوا پاکستاني پولیسو په لاهور کې هغه لاروونوال نیولې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روانو لاروونو په ملاتړ لاروون کړی و. دغه لاروون د زده کوونکو کارګرانو د اتحادیو او مدني بنسټونو لخوا تنظیم شوی و. په وروستیو کې د پاکستان پوځ له لوري د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سوله ییزو لاروونوالو وژل پیل شوي او تر دې دمه لسګونه لاروونوال وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي دي. मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है. زه غواړم د کشمیر خلکو ته همغه حقونه ورکړل شي چې د پاکستان هر وګړی ترې برخمن دی. له دغو حقونو څخه یو مهم حق د ملکیت حق دی. د ملکیت حق دا معنا لري چې د کشمیر پر اوبو، برېښنا، ځمکو، ځنګلونو او نورو طبیعي زیرمو لومړنی حق د کشمیر د خلکو وي. د کشمیر لوبو ټول پاکستان رڼا کیږي، نو د کشمیر کورونه، ښوونځي او روغتونونه هم باید ترې بشپړه ګټه واخلي. د کشمیر له طبیعي زیرمو څخه د هرې پروژې حساب باید خلکو ته څرګند وي او د هغې عادلانه برخه باید کشمیر ته ورسیږي. کله چې سرچینې د کشمیر دي نو لومړنی حق یې هم د کشمیر د خلکو دی. कश्मीर का 2 अगस्त को हक मलकियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په ورستۍ غونډه کې ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو پر خپلو ژمنو نه درېږي. په ورته وخت کې د اکسیوس د راپور له مخې ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمو زیربناوو پر هدفونو د احتمالي بریدونو ارزونه کوي. څو ایران د اوربان په خبرو کې د امریکا شرطونو منلو ته اړ کړي. بل لوري ته د ایران د سپاه پاسدارانو اړوند تصمیم خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي د ایران پر زیربناو د امریکا هر ډول برید به لیونتوب او تهران به پراخ پوځي غبرګون وښیي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په ورستۍ غونډه کې یو ځل بیا د ایران جګړه د افغانستان، ویتنام او کوریا له جګړو سره پرتله کړی دی. نوموړي ویلي چې امریکا په تیرو 5 میاشتو کې د ایران په جګړه کې مهمې لاسته راوړنې لرلې، په داسې حال کې چې د افغانستان، ویتنام او کوریا جګړو کلونه دوام کړی و. په همدې حال کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران تل د خبرو غوښتنه کوي خو په وینا یې ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. ټرمپ وویل د امریکا استازي له ایراني چارواکو سره جدي خبرې کوي خو ادعا یې کړې چې د اټومي پروګرام په اړه له څو ساعته خبرو وروسته ایراني لوري بیا د رسنیو مخې ته د دغو خبرو له ترسره کېدو انکار کوي. دوی تل د خبرو غوښتونکي وي خو ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. موږ ډېر تکړه کسان د خبرو لپاره لرو خو هغوی به د بیلګې په توګه د اټومي پروګرام په اړه تړون ته حاضر شي. موږ به وساته د اټومي موضوع په اړه خبرې کوو خو کله چې بهر ووځي بیا به وایي موږ هیڅکله د اټومي موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په همدې حال کې د الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د برټانیا له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د سپاه پاسداران د ترهګر سازمان په توګه د نومولو پریکړه غندلې ده. هغه د امریکا او اسرائیل پر ایران بریدونو کې د برټانیا پر وړاندې هم نیوکه کړې ده. منوط به پیروزی در این جنگی که پیروز شدیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم، از خودش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشمانداز آیندهش روشن باشه. دا په داسې حال کې ده چې د اکسیوس د راپور له مخې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې د ایران د انرژۍ او مهمو زیربناوو پر هدفونو د بریدونو احتمال په
جدي توګه ارزوي خو تر اوسه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. یو امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي د دغو احتمالي بریدونو موخه دا دی چې ایران د اوربند په خبرو کې د امریکا شرطونه منلو ته اړ کړي. بل لوري ته د ایران د سپاه پاسدارانو اړوند تصمیم خبري اژانس د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله ویلي د ایران پر ضربناو د امریکي برید به لیونتوب وي. د هغوی په وینا ایران د پراخ برګون لپاره پلان چمتو کړی چې پکې د اسرائیلو پر حیاتي ضربناو او د سیمې د امریکا د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونه هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په یو پراخ برید کې د اوکراین د پلازمینې کیف د دفاعي صنعت او پوځي لوجستیکي تاسیسات په نښه کړي. یاد وزارت ویلي په دې بریدونو کې هغه تاسیسات په نښه شوي چې د اوکراین پوځ لپاره د توغندیو بې پیلوټ الوتکو راداري سیستمونو او د الکترونیکي جګړې د تجهیزاتو د تولید زیرمه کولو او لیک په برخه کې ترې کار اخیستل کېده. بل لوري ته اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله په کیف کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان شوي. د روسیې او اوکراین جګړه داسې مهال شپږم کال ته ننوځي چې دواړو لورو په دې وروستیو کې د یو بل پر حیاتي بنسټونو او انرژۍ اړوندو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.